د خرې که انساني دا سم په لاره ځه که نه ټول کالي دې زما خیرن کړه خیرنه لا خو وروره معیوبه دی او بال دی کمزه ورته مه کوه نو چې معیوبه خدای کو لوړون شو وروره ته انسان او دا انسان دی ته مسلمان او دا مسلمان دی بیا فرق د څه شي دی فرق صرف دا دی چې دا معیوبه دی او ته سم یې نور فرق د څه شي دی کینه ته ما ده سره برابر یې زما سره شان دی شوکت دی عزت دی دولت دی شهرت دی ده سره لاس دي ټول کالي زما خیرن کړه ته م راته نصیحت وکړې که زه لا چمڼه شکیب جانه هغه قبر ګورې او ګورم دا زما د نیکه دی او زما نیکه دی خدای وبخي هغه د ټول کلي مالک و ما ته پته او زما نیکه نه دی دومره پیسې دومره مال حال جایداد لرلو په هغه ټیم کې هېچ چا نه دی د کلي په سر به هېچا سره به موټر نو زما د نیکه سره موټر او بس تلو راتلو به مزې وې نو خدای ښه جایداد ورکړی او که نه کابل کې دومره غټ کور دی چې میک او پښتنه بس اوس هغه مال حال موږ ته راپاتې نو او دا څنګه هغه تازه قبر ګورې او دا د هغه معیوب هلک قبر دی کوم چې یو هفته مخکې تا په ده ریشخند ووهه د خرې که انساني دا سم په لاره ځه که نه تا په هغه کبر وکړه غرور دې وکړه تکبر دې وکړه او دومره دې بې عزته کړه چې بیخي دې د انسانیت نه وښ کړه نن وګوره ستا د نیکه او د هغه ترمنځ څه فرق شته نو ستا نیکه څومره مال حال لره هغه هم د خاورو لاندې دی او هغه غریب بیچاره چې هیڅ نه لرل هغه هم د خاورو لاندې دی نو ګوره الماس جانه کبر او غرور هیڅکله مه کوه ځکه کبر او غرور